نن هم تقریبا 12 ولسوالۍ فتح شوې او د ځینو ولایاتو تر مرکزونو پورې د طالبانو خطونه رسېدلي دي. شړونګا په 25م تاریخ له افغانستان نه تېښته کوي او د همیش لپاره به له افغانستان نه لاړ شي او بیا نه راځي. عسکر جانه د جوش وخت نه ده، د هوش وخت ده. که په جوش کې راغللې وژل کېږي او که هوش نه د کار واخیسته ژوندی او سلامت به تر خپل کوره خپل مور او پلار خپلو بچیو ته ورسېږي. ګوره چې له جوش نه کار وانخلې. د نن تازه راپور دا ده چې یو ولایت چې مخکې 10 لکه ډالر قیمت و د هغه قیمت 3 لکه ډالرو ته راورسېد. لکه والیان به چې مخکې په 10 لکه ډالر مقررېده، هغه والیان اوس په 3 لکه ډالرو مقررېږي. دوی صرف پیسې واخلي، وزیران دي بدلیږي را بدلیږي، دا صرف په دې چې هغه ایډوانس کې 1 لک ورکړي، په 50 لکه ډالر خبره کړي، 40 لکه نورې پیدا کولی نه سي. هغه وخت کوم اګریمنټ چې کړی هغه نه پاس هغه بدل کې بل راولي. هغه همدغسې حالات په وزارتونو په ولسوالیو په ټولو کې روان دي. ولسوالیو ریټ له 1 لک ډالرو نه 10,000 ته راغلی، یعنې دا د خرڅ ریټ درته وایم. حالات بالکل سرچپه روان دي. هغه څوک چې تاسو پې باندې اطمینان او ډاډ درلوده د الله تعالی له نصرت نه تاسو مایوسه وئ. نن هماغه بادار د درنه لاړه هغه چا چې د الله تعالی په نصرت ایمان او عقیده درلودله، هغه بریمنده ورځ په ورځ تقریبا د 380 ولسوالیو نه 200 د هغوی په لاس کې دي. دغه 100 ولسوالۍ هم داسې نه دي چې دا ټول محفوظه دي. د کابل ټولې ولسوالۍ سروبي محاصره ده، چهارسیام محاصره ده، موسهي محاصره ده، شکردره او ګلدره او دا ټول د طالبانو په محاصره کې دي. طالبان بالکل د ارګ په 1 کیلومترۍ کې له راکټونو سره ولاړ دي. نو عسکر جانه جګړه به تر هغه روانه چې تر څو طالب راځي، طالب واکمن کېږي او دغه بیرغ رپېږي. نو دا که یو عسکر وژل کېږي که 1 لک وژل کېږي په مونږ کوم پروا نه کوي. زړه مو در باندې درد کوي، ځکه زمونږ حکومت مو نړولی ده، زمونږ نظام مو نړولی ده. مونږ خپل نظام بیرته غواړو. مونږ تاسو نه څه خیرات کې څه نه غواړو.